عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک انس ابن مالک وی یو پیر روانو یو باغ ته ورننوتو مدینه کې وی زه پسې شاته روان وم خیال یې نه و ماته وی کله چې باغ ته ورننوتو نو باغ کې دننه دیوال نه اخوا کېناستو وی ځان ته لګیا و عمر بن الخطاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب و امیر المؤمنین بخن بخن الله مې دې قسم د خطاب زویه یا به په ځان کې صحیح تقوا راولي او یا به د الله جهنم ته اچي په دې به نه دوکه کېږي چې عمر بن الخطاب امیر المؤمنین سمه تقوا به په ځان کې راولي د الله نه به یېرېږي نه هغه جهنم ته دې غورځوي دې ته وایي نفس سره مقابله او دا لګیا څوک دی دا دی امیر المؤمنین دا دی عمر بن الخطاب دا دی په هغه کسانو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ته جنتي دا دی هغه کسانو کې الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې زمانه بعد پیغمبر و دی و پیغمبر خپل ځان ته تا چېرته یو ځان ته ویلي د خپل نفس چې الله نه به ویرېږي نه تباه کېږي که څوک درته دا خبر وکړي چې الله نه ویرېږي اتق الله ته پرې غوسه شي زه ما ته وایي چې ویرېږي د الله نه او تا ته ولې دا خبر ګورې زموږ د پښتنو بدې لګي چې ته ورته د الله نه ویرېږي ولې زه د کافر ښکارم شه ولې چې ایمان راوړي کلمه ووایي بس دی مکمل د الله نه یېرېږي د الله نه یېرېدل د دین درجې دي که داسې ټول یو شان شي نو څنګه چې ابوبکر صدیق د الله نه یېرېدو داسې موږ یېرېږو څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه یېرېدو داسې موږ یېرېږو څنګه چې جبریل علیه السلام د الله نه یېرېږي موږ داسې یېرېږو فرق دی په یره کې د تقوا کې نو دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه طریقه ده او هغه څوک او څوک چې د خپل نفس سره مقابله وکړي که نه رب العالمین وایي زه ورته نیغه لاره ښیم قرآن کې الله وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله وایي څوک چې زموږ د دین په باره کې او زموږ په لار کې جهاد وکړي موږ ورته نیغې لار ښایو اوس دا جهاد نصیب ته یو جهاد مراد دی نه دا ټول جهادونه پکې دننه راغلي جهاد ګوره د ټولو نه سخت جهاد هغه جهاد د خپل نفس سره جهاد النفس جهاد الهوى د خواهشاتو سره جهاد جهاد الشیطان د شیطان سره جهاد جهاد الدنیا د دنیا سره جهاد دا ټول پکې دننه راغلي بیا د دشمنان د دین د دشمنانو سره جهاد چې کله دا قسمه کوششونه او مقابلې دې وکړي الله به تا ته څه وښیي نیغه لار به درته وښیي